تازه او د افغانانو لپاره یو بل نوی زیری د افغان نیوز قدرمن لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه او د پرمختګ خبر ته د پروان محلي مسؤلان وایي چې د دغه ولایت اړوند د سالنګ د دویم تونل د جوړېدو په موخه یوه ډله چینایي انجینران دغه ولایت ته ورغلي دي د پروان د والي ویان سید حکمت الله شمیم نن دوشنبې مرغومې څلورمه که څه هم سلام وطندار ته په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل خو زیاته کړه چې دغه چینایي انجینران پروان ته د سالنګ دویم تونل د جوړېدو اړوند سروې لپاره تللي دي د نوموړي په وینا یادو انجینرانو د پروان والي محمد ادریس انوري سره هم لیدلي دي په دې لیدنه کې د پروان والي د سالنګ دویم تونل پر جوړېدو د ټینګار ترڅنګ وویل چې دغه تونل به مسافرو ته د تګ راتګ پر مهال د اسانتیاوو د رامنځته کېدو سربیره د لومړي تونل د بدیلې لارې په توګه هم وکارول شي ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې ولیکئ تر بیا ښه وخت خیر چارې